غدار پښتانه کله چې د سقاو زوی انګریز تمویل کړ، انګریزي ډیپلوماټانو خپل څیره د شیخانو په څیر کړه او د سقاو زوی حبیب کلکاني ته یې د دروغو خوبونو تعبیرونه کړل. د بیلګې په ډول موږ داسې خوب لیدلی چې ته به د افغانستان لوی واکمن جوړیږي، ته به د امان الله خان پاچاهي ړنګه کړې، دارالامان ماڼۍ به ستا په واک کې وي، کوهدامن هر ژنی ستا ظهور ته سترګې په لار دی، چې کله کوهدامن ته لاړ شي هلته به ډول وسلې ستا په اختیار کې وي. دې ته ورته دروغ، خو دا ټول په حقیقت بدل شول. څنګه؟ هره خوب چې تعبیر کې داغه په کابل او کوهدامن سیمې کې په ویښه او واقع جوړېدل. انګریزان هلته ګماره شوي وو چې د سقاو زوی ته هر څه چمتو کړي ترڅو د غازي امان الله خان واکمنۍ لنګه کړي. په دې کې انګریزان بریالي شول. امان الله له هېواده ووت او د سقاو زوی واک ته ورسېده. د غازي د واکمنۍ مخمورین اعدام او برمته شول. د سقاو زوی ډیر ساده و، انګریزي په نوم ملایان د دې په کابینه کې نوتل. هر څه چې د اسلام مقدس دین په بډول هغه یې تمثیلول او محکومول. همدې په نوم مولایانو د سقاو زوی حبیب الله کلکاني ته د خادم دین رسول الله لقب ورکړ. د سقاو زوی واکمنۍ هم د هغه په وژلو ختمه شوه. له ډېرو واکمنۍ وروسته خلقیان او پرچمیان د پخواني شوروي په مل واک ته ورسېدل. له هغې وروسته داسې ډلو افغانستان کې لوبې پیل کړې چې د دین او مذهب په نوم یې هم ځان وشرماوه. مې افغانستان د نړۍ د سیال څخه پرېښوده. پېښور کې حزبونه، تنظیمونه او بېلابېلې ډلې جوړې شوې وې. دې ډلو ته امریکې د اسلام آباد په منځګړیتوب وسلې ورکولې ترڅو افغانستان کې د شوروي اتحاد په لاس افغانستان کې جوړ نظام له منځه یوړي. امریکایانو داسې نظریه جوړه کړه چې که واشنګټن څخه زرمیله وسله په غرونو هم افغانستان ته راولېږل شي پوره 400 مقصد ته رسېږي. موده وروسته امریکې ته پوښتنې پیدا شوې چې پاتې 600 میله به چېرته او څوک ترې ګټه پورته کوي. پلټنې وشوې. وروسته له مودې پوه شو چې د انګلستان لاسته ورځي او د عربو په مرسته یې د پاکستان او افغانستان ترمنځ فاټا سیمه کې د وسلو د خرڅلاو تود بازار جوړ کړی. امریکې فاټا سیمې ته مخمورین وټاکل او تحقیق یې پر دې و چې فاټا خودمختاره سیمه به خیبر پښتونخوا سره یوځای کېږي. دغه کار په ډېرو سختو په 2013 کال کې د پاکستان د پارلمان په مرسته وشو. خو له دې وړاندې امریکایي مامورینو خپل تیل پاشلي ول. افغانستان کې په نوم جوړه مجاهدینو ډلې د دوی په اصطلاح شوروي ته ماته ورکړه، نجیب استعفا وکړه. پېښور کې جوړو شویو تنظیمونو د یو او بل سره په جنګ شول. کورنۍ جګړه توده شوه. فاټا سیمې ته مامورین ډېر چټک او په هوښیارۍ مخته ولاړل. پاکستان، کویټه او نورو ښارونو کې مدرسې جوړې کړې. تندرو ډلې جوړې کړې. کندهار څخه د طالبانو تحریک پاڅېدنه او کورنۍ جګړه لا پسې توده شوه. فاټا مخمورینو اسامه بن لادن دې ته راضي کړ چې افغانستان ته لاړ شي او د طالبانو تحریک سره یوځای شي. طالبانو په چټکۍ سره د افغانستان ډېره برخه ونیوله. د تنظیمونو په جګړه کې پاکستان ته کډوال شوي پښتانه په کویټه کې مدرسو ته د تګ لاره د اسلام آباد په مرسته واره شوه او فارغ شوي کسان د غرونو له لارې افغانستان ته د طالبانو سره د مل کېدو لپاره استول کېدل. امریکې کې ټاکنې وشوې. د بوش ډبلیو بوش په نوم کسې ولسل شو. په 11 د سپټمبر د نیویارک په ښار کې سوداګري ودانۍ رانسکورې شوې. پړی پر اسامه بن لادن واچول شوه. محترمو لوستونکو، تاسو د سقاو زوی مقاله زلانیوس ویب پاڼه باندې لولئ. اسامه بن لادن هم له افغانستان له خاورې دغه پیښه په غاړه واخیسته. امریکایانو په افغانستان بریدونه وکړه. افغانستان یې په څو ورځو کې په بشپړه توګه ونیوه. همداراز په طالقانو د نظار شورا قومندان احمد شاه مسعود هم ووژل. د طالبانو نظام او ډېرې نظامونه نسکور شول. د بڼ کنفرانس دایر شو. حامد کرزی افغانستان ته لاغی او منځمهاله اداره یې جوړه کړه. له مودې وروسته طالبان په موسی کلا ولسوالۍ کې بیا راپاڅېدل او ورو بیا واک ته ورسېدل. د امریکې په لاس جوړ شوي د حامد کرزي حکومت پر وړاندې یې جګړه پیل کړه او د سلسلې دوام وموند. طالبان بې پلاره شول. ملا عمر چې دوی خپل امیرالمؤمنین بل هغې له لاسه ورکړ.
2 کاله او 2 میاشتې طالبان خبر نه ول چې ملا صاحب یې مړ شوی. یو ملا منصور په نوم کسې مشر او امیرالمؤمنین وټاکه هغه هم کچلاغ سیمه وژل شو. په نوم د هبت الله اخوندزاده او مشري په غاړه لري. د هبت الله اخوندزاده مشري عجیبه ده د تیری په اختریزو مبارکۍ ویناو کې عجیب څه په سترګو کېږي. د هبت الله په مشرۍ او حکومتي مشري محمد اشرف غني احمدزي کې ورتوالی ډېر واټن لري. پای